ها دا یو ورور سوال کړی دی د ډېر فایدهمند سوال دی وایي جمع دی موږ اکثر چې دی کوټونه اغوندو نو په دې کوټ کې کله داسې وشي چې لاسونه نه دننه کوو په لستوڼو کې لاسونه نه دننه کوو په اوږو باندې له پاسه داسې پروت وي ما وایي داسې اورېدلي دي چې مانځه کې د منه راغلې ده د سدل نه چې سړی کپړه داسې په اوږه واچوي هغه ځوړند دی نو دا کوټ هم داسې شو بیا چې کله پکې لستوڼي چې کله په لستوڼو کې لاس نه یې دننه کړي دا ډېر ښه سوال دی او بیا ورسره که خبره کوم چې دا سوال د هغه چا دی چې دین ته توجه ده یوه بل د خپل مونځ ورسره غم دی بل سړی دین ته سره توجه ده وایي مړه کوټ ته کمې داسې راواچو کمې مې سر راواچو کمې د لستوڼو په دې ځي کې د خپې ور دننه کړی زما خپل کوټ دی نو که زه ورسره هر څه کوم دې کیسې دي نه مسله د شرعي مسله ده د مانځه سره تعلق ساتي شریعت سره نو یاده کوي دا مسله د رسول صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثونو کې من راغلی دی چې سدل به نه کړي ته زه وایم چې سدل څه ته وایي امام ابو داود امام ترمذي حدیث راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن السدل في الصلاه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي ده چې په مانځه کې به سدل نه کړي اوس دا سدل څه ته وایي عام علما د دې تعریف دا کوي چې یو سړی صادر په دې اوږو راواچي او بیا د دې صادر یو طرف په دې بل روا نړوي چې د بدماشۍ هغه طرز دی چې په اوږو پروت او دا یو طرف په دې بل نه راړوي وایي د دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده حکمت یا سبب څوک ورته مکروه وایي سبب د کراهت یو دا د یهودو طریقه وه یهود په هغه زمانه کې د هغوی دا طریقه وه چې دا صادر به یې په دې اوږه راچوله خو یو طرف پې د یو پیس کې په دې بل طرف پې نه راړو د تکبر نښه ده نو ځکه شریعت دې منع کړې ده ته ولاړ عرش والا ته وي او سټایل دی د بدماشانو کړی کله داسې کېږي هسې که ستا څه مسله وي څه مسله درته راپېښه شوه او چا راته ووایي چې پلاني صیب له ورشه هغه صیب که دیني لحاظ سره غټ دی او که دنیوي لحاظ سره دی ته به د هغه به مخکې را صادر داسې به اوږو واچي او خپله خبره به کوي صادر دی داسې پروت دی او برید تاوی را تاوی او په کول دی کوږ یخو دی هغه ته زموږ مسله ده داسې به وکړي نه یې کوي نو چې الله درته ولاړې جرګه کې او سټایل دی دا دی چې په اوږو دې صادر اچولی دی او داسې خور ور پروت دی عجزي به کړي دویمه وجه دا ذکر شوې ده چې دې کې یره ده د عورت د ښکاره کېدو د سړي عورت ته کوم ځینې شروع کېږي د نامه نه د زنګونانو پورې دا هغه وخت کې چې لاندې ته بل څه لباس نه وي که موږ وایو چې دې دلاسې چې عورت ښکاره نه شي نو دا په هغه وخت کې مکروه بیا شو او منع شو چې لاندې ته بل څه لباس نه وي او پخوا داسې وه د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې به هغوی صادر استعمالو نو اکثر به ترې لاندې به ترې څه نه و د هغوی اکثر لباس لنګ او صادر و لا موږ چې په دې حج او عمره کې اچو احرام نو احرام اوس ته ولاړې په مانځه کې او داسې دې را ځوړند کړی سینه ښکاري نه کیدای شي عورت وښکاره شي که عورت نه ښکاري د سینه چې ستا داسې ښکاره ده او د سینې دا ویښته ښکاره دي او داسې ته څه ته ولاړې دا هیئت مناسب دی نه دی مناسب نو دا دوه وجې ذکر شوي دي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع وکړه هسې به ته فایدې دپاره ذکر کړم بعض علما دا وایي
زمونږ په دې ملکونو کې د عرب چې دا ټوکې په دې سر باندې راچي د رومیال چې ورته وایي هغو ته شماغ وایي غوتره ورته وایي وایي دا چې کله ته په مانځه ودرېږي نو داسې به یې نه راځوړندې لازم به یې شاته اړی ولې وایي دا چې ته راځوړند کړي دا سدل دی دا هم صادر ځوړندول دي دا د بعضو علماو خپل اجتهاد دی د هغوی خپله فتوه ده وایي دا هم په صدل کې دن راځي والله اعلم خو دا دومره مضبوطه خبره نه ده وجه دا ده چې هغه تکبر چې پکې وي هغه صادر دی چې انسان په اوږه اچولی په صادر په سر نه پروت او که دا دویمه وجه کو چې یره ده چې بدن ښکاره شي نو هغه خو هغه صادر خو به هغوی داسې نه اچولی چې له برې نه به یې راوستی په سر باندې هغه صادر به په کوم ځای پروت او په اوږه نو دلته اوس ګوره د عورت ته ښکاره کېدو یره پکې شتي لکه زما په دې سر باندې د شماغ پروت دی د رومیال دا زه دې سره ځوړند کړم د بدن څه حصه ښکاري نه ښکاري او نه په دې کې تکبر شتي نه په دې کې تکبر بلکې سبحان الله په دې سر باندې دا ټوکې ما ته خو عاجزي ښکاري په دې سر دا ټوکې نه پروت عاجزي ده په سر باندې چې ټوپۍ پرتې په سر باندې رومیال پروت دي په سر باندې پټکۍ پکوري هر څه چې درنه نښه ده انسان ورسره دروند ښکاري دا مې هسې منځ کې فایده ذکر کړ اوس راځو د ورور دې سوال له او چې کوټ سړي داسې راچولی او لستوڼي هغې کې لاس نه دي وردننه کړي نو دا د دې نه استثنا دي څنګه ترې استثنا شوي دي یا مستثنا دي یو کپړه چې عادتا داسې اچولی کېږي چې هغه په اوږو باندې پرتی او ته یې په منځي کې په اوږو باندې واچې په دې کې څه حرج نشتي ولې ځکه چې دې کې د یهودو نصاراو سره تشبیه نه ده هغوی داسې نه کوي دویم د عورت ته ښکاره کېدو څه یره پکې نشتي او په دې باندې په مجموع الفتاوه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم تفصیلي خبره کړې ده او هغه یو قسم لباس ذکر کړی دی القبا وی القبا چې دی که دا څوک طرح القباء علی الکتفین وی که یو سړی راولګي چوغه په اوږو باندې راواچي او لاسونه یې په لستوڼو کې نه یې دننه کړي نو دا په صدل کې نه راځي نو چوغه د عرب چې کوم بیشت استعمالي دې ته نږدې ده او کوټ هم دغه شی دی کوټ د دې نه څه لرې نه دی والله اعلم نو خلاصه دا شوه که څوک کوټ په اوږو باندې واچي او لاسونه یې په لستوڼو کې نه یې دننه کړي او مونځ کوي نو څه حرج پکې نشتي والله اعلم